أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما یقینا کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا غوی اچي په خېټو خپلو کې ور وسيصلون سعيرا او زرد چې داخل بشي ور لمبو والوتا پدې ځکه الله یره ورکه خلکو د څوک چې د یتیمانو مال خوري او حدیث کې دا راځي چې و خبرې ځان ته لري ساتي چې هغه انسان تبا کوي او پکې دا واکل مال الیتیم د یتیم مال خوراک یتیم د روپۍ نه دی روپۍ نه بدل لري ساتي چې الله دې جهنم ور دي داخله کې خپل خېټه ته اچي او د دینه بعد په دې روانه ایتونه کې الله سبحانه تعالی د میراث احکام په مختصر طریقې سره راوړي يوصيكم الله في أولادكم وصیت کوي تاسو ته الله په بار د بچو تاسو کې اول الله سبحانه وتعالى د بچو مسله راوړي ده به میراث د خزي او د خاون به میراث د اخیافي رونو او خويندو رونو خويندې په درې قسمه یو ته اخیافي وي بل ته علاتی وي او دریم ته اعیانی وي اخیافی هغه دي چې په مور کې شریکی علاتی هغه دي چې په پلار کې شریکی او عیانی هغه دي چې په مور او پلار په دوانو کې شریکی او دا کومه مسلې چې په دې روانه ایتونه کې بیانېږي دا مختصر طریقې سره نور د علم المیراث او علم الفرائض دا په دې علمونو کې ګوره ګران علم دی چې سړی مړ شو خزه دې پاتې شو نیشتي ترې دې مامای دې بچی دې پلانې دې الله نه دې دا اوس په تقسیم کې سوسو یې سبب دی رسي دا ګران علم دی او الله سبحانه تعالی د علماء له ډیرو چت ذهن ور کړی علماء سره چې کوم ذهن کې د دې چا سره نه ابتداء الله د بچو نه وکړه چې الله وصیت کوي تاسو ته ګور الله د احکام په خپل ولي بیانې د دې لپاره چې خلکو تقسیم ما کړی تاسو به ګوره خو دې خو نشي کولای ته الله تقسیم دی په دې کې چې الله تعالی یې سور کړی دا هغه یې سبقت ملوي یوصيکم الله فی اولادکم وصیت کوي تاسو ته الله په بار د بچو تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د سړي پشان د برخي د دو جنکو ده فإن كن نساء فوق اثنتين نو کچرته زنان دوا یا د پاسه د دونا فلهن ثلثا ما ترك نو دا غوی د پاره دوی سیدی دا غمالا چې مړی پرېخي یعنی کدوا یا زیاتی جنکی پاتې شي نو بیا به د مال درې سی شي دوی سی بچاله ورکی دی لونو لوي ورکی چې دوی یا د دوه زیاتی نو د ټول به شریک شي په سوې سوکه په دوی سوکه وان كانت واحده او کيوي فلها النصف نو دا غي د پاره نمال دی یعنی کيول ورته پاتې شي نو نمال باخلي وليابويه لكل واحد منهما السدس او د مور او پلار د مړي د پاره د هر یو د دې دوانو نه شپږمې صدا مما ترک دا غمل چې مړي پرېخې دي ان کان له ولد کچرته د دې مړي بچي فإن لم يكن له ولد نو کني د دې مړي اولاد وورثه ابواه او میراث وړي دا غنمور او پلار فلأمه الثلث نو د مور دا غد پاره درې مې صدا سورت د مسلې دي شو چې وسړی مړ شو
مور او پلار او بچی تی پاتې شو نو مور پلار به سویمه حصہ اخلي شپږمه حصہ د پلار شپږمه حصہ د مور ولې ځکه چې د مړي بچی شته لکه 6,000 روپۍ تی پاتې شوې نو په دې 6,000 کې 1,000 روپۍ د مور دي او 1,000 روپۍ هغه د پلار دي باقی به بچو ته ملوي او که د مړي بچی نه وي اوس یو سړی مړ شو او بچی نشته مور پلار شته الله وی مور ته بدري مې سملوي عمل به تقسیم کې دریو کې د درې مې څه بچاته ملو شي مور ته پلار ته به کوم ملويږي دا باقی مال به ټول پلار ته اخلي پلار ته ملوي نو په دې کې اوس د پلار شپږمه حصہ نه ده د مور دریمه ده باقی مال د چا دی باقی د پلار دی دا مسلې تفصیلی دي خو موږ تاسو ته په اسانه طریقې سره بیان کوو دا مقام د تفصیل نه دی کچې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو او د حدیثو چې موږ کوم درس کوو په کې د میراث مسلې راړي نو البته ان شاء الله به تفصیلا د میراث د مسلې بیانو فإن كان له إخوة بس كيد دي مريرنا فلأمه السدس نو د مور د پارش پګمې صدا اوس د دې مسلې صورت ده یو سړی دی او مرشو مور د پلاری دی رونه دی اوس په دې مور ته سوی مې سملوي شپږمه هغه ولني صورت کې مور ته سوی ملوي ده دریمه چیرونه نه نو مور ته دریمه ملويږي چیرونه نو مور ته شپږمه ملوي باقی مال بسو کخلی پلار مدیرونو ته بسخه مرونو صرف دغه کارو کو چې مور شپږمې سي ته ورسوله نور به د دواو کې الله تعالی سره خو کی او زی په مخ هیڅ وتم نه ملوي دي چې الله صرف دغه خبره بیان کړه چې د دې رونو د لاسه د مور سره د درې مینه شپږمې تراله بس به دغه ذکر به کې نشي چې هغه د سومې سملاوي نه غوته نه ملایي باقي هغه پلار ته ملایي من بعد وصيه يوصي بها ورستو د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کړی پاغي سره او دین او ورستو د کولو د قرض نه دي چې کله دا خبره بیانې چې کله یو انسان مړ شي نه اول کار به دا کې چې دغه په مال کې به دغه د کفن خرچه به راوباسي دویم کار به بیا سکه قرض به ادا کې دریم کار به سکه وصیت به بیا پوره کې څلورم کار به سو کې میراث په تقسیم کې دا څلور کارونه په دې ترتیب کې اول دغه د کفن دفن خرچه بیا قرضه بیا وصیت بیا میراث نه لوي چې دا به تقسیمي خو ورسته دغه وصیت نه چې هغه کړی او قرض نه چې کوم پاغه بانی اباؤکم وابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا نپویږي تاسو چې کم یو د دوی نه زیات نږدې دي تاسو ته په فائدہ کې فریضه من الله هیڅ مقرر کړی شوی دی د الله د طرفنا إن الله كان عليما حكيما يقينا الله بوهده حكمة والده ولكم نصف ما ترك أزواجكم او ستاسو د پاره نیمه صدا دا غمال چې پرېخي خزو ستاسو ان لم يكن لهن ولد کچرت نه د دغه خزي بچي پدې خو پوه شوي کنه اوس د خزي خاون مسله بیانې خزه مړه شو خاون تبا پدې مال کې نیمه یې سملويږي نیم مال به د خاوني خو په شرط د دې چې لري خزي بچي نه
خک بچی فإن كان لهن ولد او کئی داغی بچی فلکم الربع مما ترکن نستاسو دا پارا سلورم ایسا دا داغمال نچی پریخ دی آغوی من بعد وصیت یوصین بیا ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا چی وصیت کڑی دوی پاغی سرا او دین او رست دا کولو دا قرزنا دا خاون مسئله شو واضح شو کنه ولهن الربع مما تركتم او خذل راسل رميس دا غمال نچ پرخ دي تاسو ان لم يكن لكم ولد کچرت نيستاسو بچي خذل بسل رميس ملوي خو په شرط دي چې د خاون بچی نہیں فإن كان لكم ولد نكيستاسو اولاد فلهن الثمن ندخزو دپارات ميسدا مما تركتم داغمال نچ پریخ دتاسو من بعد وصية ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا توصون بها چی وصیت کوئی تاسو پاغی سر او دین ورستو دا کولو دا قرزنا وإن كان رجل او کچرت یو سڑی یورث کلالا چی میرا سڑی کیگی داغنا چی میرا سڑی داغنا میرات او امرأة یا خزی دغشان و دیزی که اللہ دا اخیافی رونو خویندو مسئله بیانی اخیافی کم یو دی پلرونو کی جدا دی با میاندو کی یو دی یو سڑے دی مړ شو او خویندې ورونه اشتی خو هغه خیافي دي یعنی د مور د طرف نه پلار د طرف نه نه الله د غوی مسله بیانوي وی کچرته یو سړی چې میراث وړي شي دغه نه میراث یا خزه د غشان کلاله دی کلاله هغه چاته وی چې نه مور او پلاری او نه بچی نه بر سوکشتي او نه لاندې سوکشتي وله اخ او اخت او دا غروري یا خوري نمور د طرفنا د اتفاقی مسله چې دلته مراد د خور او مور هغه دي خور او رور هغه دي کوم چې د مور د طرف نه وي فلكل واحد منهما السدس نو د هر یو د پاره د دې دواړو نه شپږم حصہ ده صورت د مسلې ده چې سړی دی یا خزه د مړ شو او دغه سړی یا دغه خزي خور او ورور شتي نو مال بشپږی سي کړی شي ورور ته بشپږم یې سمېلو شي او کچرته خور و ناغي ته وسو ملويږي هغه ته بشپږم ملوي او دا یو مسله ده چې په دې حال کې جنې سړی او خزي ته یو شانی سمېلوي لکه تاسو څوک ته پوښتنه کی چې هغه کم وخت او هغه کم حالات د میراث په تقسیم کې چې کله خزي او سړی ته یو شانی سمېلوي الله خو باوله کې سوي للذکر مثل حظ الانثيين نبی ابو ته جواب ورکې دا په هغه وخت کې چې یو سړی مړ شي نه مور پلاری نه بچي او خوري پاتې شوی چې هغه د مور د طرف نه نو د خور ته بشپږم یې سمېلوي او کروري پاتې شوی او هغه د مور د طرف نه نو د رور ته بشوي ملوي اته بشپږم ملوي فإن كانوا أكثر من ذلك نو کچرته دوی زیاد د دینه فهم شرکاء فی الثلث نو دوی بشریکی بدری میسکی اوس دلته مسله ده که زیاتی الته خو یو ورور پاتې ده یا یو خور پاتې ده هغه ته شپږم یې سمېلاو شو خلوي کډيري دورونه یا زیات یا دو خويندې یا زیاتي یا یو ورور او یو خور نو مال بدري سي کړی شي مال به سوي سو کې تقسیم شي بدريو کې درې مې سبب په شریکه دوی ته ور کړی شي کاغه دوی دي کدري دي کسلور دي دوی ته به درې مې سمال دا به دوی ته ملاوي شي باقی به په نور میراث خورو باندې تقسیم شي چې هغه عصبات یعنی ترونه د ترونو زامن او نور به دي شي ځه
نو دوی ته سویمه حصه ورسېده، درېیمه په شریکه، او چې یوازې نو بیا سویمه حصه ده، بیا شپږمه. پوه شوئ که نه؟ من بعد وصیه، وروستو د وصیت نه، یوصی بها چې وصیت کېږي په هغې سره، او دین، او وروستو د ادا کولو د قرض نه. الله بار بار د قرض دا خبره کوي، دا په دې کوي چې چېرته پې د میراث خواره ځان غلی نه کړي او په دې وصیت باندې ځان غلی نه کړي. دا اولني کارونه دي. زموږ په علاقو کې خو مړی غریب لا قبر ته کوز کړی نه او ورونه وران شي، تا ته دغه ویلي او ما ته دا ویلي او دغه ستا و دغه. لږ صبر وکړئ چې مړی ښخ شي، سپک کار کوئ، صبر وکړئ. قد بس کوي مړی به مړ شي او کلونه تیر شي او نه تقسیمو. دې ژبه کې شتي که نه؟ کشران دې ځای ته راغلي، کشران دې پوج ته رسېدلي، خو مشرانو ته څه نه چېرې چې دا مال تقسیم کوي، موږ هم څه خواږه وینو چېرته نه وي دا نه تقسیمو، دا به دغه شان پروت وي. دا هم زیاتې دی. یو سړی مړ شو، مال دې پاتې شو، تقسیم یې کړه. بل په دې کې د خویندو حصه د هغه ورکړه، زنانو پکې کومه حصه ده چې هغه وله ورکړه. نو دوی به دا مال د ځان سره ساتلی. اکثر پکې بیا یو مړ شي او بیا د هغه په هغه حصه باندې بیا جاښه جوړه شي. او دا درته د فایدې لپاره دا مسله ذکر کوم، مخې ته راله ذکر کوم یې درته. یو سړی دی، د هغه 3 زامن دي او د دې 3 زامنو یې بچي دي. په دې 3 واڼو کې هغه کشری مړ شو، میاشت بعد پلار یې مړ شو. اوس په دې نوسو ته په میراث کې حصه میلاویږي او که نه؟ په دې مسله خو پوه شوئ که نه؟ جواب د دې دا دی چې هغوی ته به حصه نه میلاویږي. ولې؟ په کم ټیم کې چې د هغوی پلار مړ کېدو نو مال د هغه نه و، مال د چا و؟ مال د نیکه و. نو نیکه به مال کې د څنګه حصه دوی له ورکوي؟ ولې؟ چې څومره یو سړی دغه مړي ته نږدې نو دومره دی دا بل پټوي. لکه اوس یو سړی دی، یو یې زوی دی او یو یې نوسی دی. د دې زوی د لاسه نوسي ته حصه نه میلاویږي، ځکه چې دا زوی دی مړي ته نږدې دی. یو سړی دی مړ شو، پلار دی او نیکه دی، نو د دې پلار د لاسه نیکه ته حصه نه میلاویږي، ځکه چې د پلار د نیکه پټ کړی دی. په دې ګوره ډېر زمونږ د عوام نه دي پوه او کنځلې کوي، بدې ته وګوره دې ظالمانو ته. نو د هغوی رور نه اوسو چې دوی وله حصه نه ورکوله، ورکړي به یې وله حصه ظالمانو ته. وګوره شرعا د دوی حصه نشته، خو دومره شتي چې یو سړی هغو ته داسې وایي چې دا د ښو اخلاقو مظاهره وکړي او خیر دی یتیمانان دي څه وله مقرر کوي. نو د هغوی مرضي ده، که هغه خپلو په شان حصه وله مقرروي او که لږ وله ورکوي او که ډېر ورکوي، او که وایي چې نه نه یې ورکوو، 1 روپۍ هم نه ورکوو، نو څوک یې مجبوره کولی شي؟ نشي مجبوره کولی. ولې؟ میراث کې انسان ته اله حق ملاویږي چې په کم ټیم کې دا مړی د چا چې دا مال دی، په کم ټیم کې چې دی مړ کېږي او دا د ده چې کوم وارث دی چې دی ژوندی، نو چې مړي د هغه پکې حصه نشته. په دې مسله تاسو ورسېدئ؟ دا ژوند د شرط دی، ژوند شرط دی چې په کم ټیم کې دا سړی مړ کېږي، د چا نه چې مال پاتې کېږي، چې په دغه ټیم کې دا وارث ته د ژوندی. اوس یو سړی دی، د هغه 3 زامن دي او د هغوی زامن دي، پلار یې مړ شو، مال تقسیم نه شو، یخو دی رجلا به یي او یي به یي، په دې کې کشری رور مړ شو. اوس د دې بچو ته به حصه میلاویږي که نه میلاویږي؟ میلاویږي به. ولې به میلاویږي؟ په کم ټیم کې چې د دې ماشومانانو نیکه مړ کېدو نو دوی پلار ژوندی و، او چې کم ټیم کې نیکه مړ کېږي او پلار د دوی مړو نو بیا دوی ته حصه نه میلاویږي. غیر مضار
نظر ور شیطان سو نظر ور کون کی په وصیت سره وصیت من الله دا مضبوط حکم دی د الله د طرفنا والله علیم حلیم او الله په دې صبرناک دی تلک حدود الله دا حکمنا پولید الله دی ومن يطع الله ورسوله او سوق چې تابعداري کوي د الله او د رسول داغه يدخله جنات داخل بکی جنتون ته تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې داغین ولی خالدین فيها همیشه بي باغي کې وذلك الفوز العظيم او دا کامیابی لو یدا ومن يعص الله ورسوله او سوک چې نافرمانی کوي د الله او د رسول داغه ويتعد حدوده او ورتيريږي په پلو د الله يدخله نارا خالدا فيها داخل بکی غورته همیشه بی باغی کی وله عذاب مهین او د دې پر عذاب دې شرمون کې د دې نه بعد د مال د حفاظت نه بعد به الله اوس د عزت د حفاظت خبره کوي چې دا خو د مال حفاظت شو د عزت حفاظت هم پکار دی واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم او هغه خزه چې راتللو کې بدکاری ته د خزو ستاسونه الله وی که ستاسو په دې بیبیانو کې څوک بدکاری وکي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نو گواهان پیش کئی باغوی باندی سلور گواهان د سړو ستاسونه فإن شهدوا نک گوايو کیا غوی فامسكوهن في البيوت نو ایساری کئی دوی پکورونو کې حتى يتوفاهن الموت تردی چی وفات کی دوی لره مرګ او يجعل الله لهن سبيلا یا بمقرر کی الله د دوی د پاره سلام د اسلام په ابتدایي زمانه کې دا مسله وا چې زنانه زنا وکي نو حد داو چې د بکور کې بند ساتل کی د حدودي کې الله سوی وی کسلورو کسانو به گوايو کړه چې دا خزه زناکار ده نو په کورونو کې به ساتي حتى يتوفاهن الموت تر دې چې مرګ پیرایش او يجعل الله لهن سبيلا يول الله بل سلار پیدا کینی لار د چې توبه ول الله قبول کی یا بل حکم راولي کې لکه څنګه چې به راولي کو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله په صحیح مسلم کې دا حدیث ته و ایمان حکم واخلي او مان حکم واخلي الله د دوی مبارک حد مقرر کو هغه ده چې سلور گواهان به گواہی ورکي نو بی واده الک او جنې د پاره سل دوری دی او د یو کال د پاره د ملک نشړللی بی واده الک او جنې چې واده نه د الک او چې واده نه د جنې نو دوی د پاره سل دوری دی او یو کال د پاره د ملک نشړې نن سبا د ملک نه شړل نشته یو کال جیل له او کدی واده کړي نو دوانو د پاره رجم دې پکانو باندې وشته دي دوانو د پاره پکانو باندې وشته دي کو واده کړي وجدا چې دوی ګناه ډیره غټه د واده کړي دي او د خون دوی شکل دي بیا په دې پسې ګرځي او ان شاء الله د رجم دا مسله په رجم کې حکمتونه دا پر روان سورتونه کې خصوصا په سورۃ النور کې بیان کو دلته برنه وخت به ډیر واخلي په سورۃ النور کې به ان شاء الله بیان کو د اسلام په اول کې مسله دي سوا چې خزه په کور کې ایثاره په دې کې یو فائدہ زموږ د لپاره بل ده چې کوم زنانه به حیاي او د تهمت په لګیدلې چې د زنانه یعنی خنه ده نو په کار ده چې دغه زنانه د بازارونو او د بهر ګرځیدونو منع کړي شي ځکه چې باغ باندې ګر ډېرې نو چې کله یو سړی ته پته ولګي چې زموږ په کور کې پلانې خنه ده یا چا د دې مبارک خبره کړې ده یا د دې چال چلن نه دي ښکاری چې دا خنه ده نو د شي زنانه باندې پابندي لګول پکار دي
سباله بل غټه جاخه جوړ نه کی والذان يأتيانها منكم أغد وكسان شراتقو كي بدكاري تستاسنا فآذوهما نزرر وركي يغويتا دين مراد بعض علماء چې دوا لکان دي هغه لکان چې بتاسو کې راتګو کې بدکاري ته یعنی د لوط علیہ السلام د قوم غ عملو کې دیو بل نه شهوت پوره کی نو دوی د پاره پاوله کې د حکم چې دوی ته به ضرر ورکې نقصان به ورکې وهیبه پیغور به ورکې دا مسله به د حکم منسوخ شو د رسول صلی په حدیثونو سره حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم ها فاعل او مفعول دونه به وجني فاعل مفعول دونه به وجني دویم قول دا دی چې د دین مراد زنا کون کې الک او جنې دي چې واده نه کړي پاوله کې دا مسله دي سوا الک دې جنې د یو بل سره نکاح زنا وکړه او د دوی ودونه نه دي شوی سزا یې سده سزا یې در چې بدرد وته وای وای ټکوي بیا ورسته رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړه او په قران کې بیان شوی د چې دوی لبا سو کوړي ورکه سل کوړي یو کال د پاره د ملک نشړلې فإن تابا واصلحا نكدوي توبه ويستو نیک عمل وکو فاعرضوا عنهما نو مخواړوي د دوینا زورن او پیغور نه به مخواړوي ان الله كان توابا رحيما يقينا لا توب قبلهم كي رحمكم كده انما التوبه على الله يقينا قبل دلد توبي پلا باندې للذين يعملون السوء بجهاله دا کسانو د پاره دي چې عمل کوي بد بنا په هي سره ثم يتوبون من قريب بیا توبو باسي نږدې څه مطلب دی مرګ نه مخ کې بل مطلب بکیم شته نږدې نه ګناه وکي به ګناه به متصل به توبه وباسي په خبره به خبره جوړه شو الته الله وی کوي توبه وباسي یا الله سره توبه خبره شروع کړه توبه چا قبلي الله دا خلکو توبه قبلومه چرته په نه پوهي سره ګناه تی وشي نو بیا توبه وباسي مخکې د مرګ نه یا په نږدې وخت کې فاولائک یتوب الله علیهم نو دغه کسان توبه قبل الله ددوی وکان الله علیما حکیما او دی الله په حکمت ولا وليست التوبه او نشتي توبه دا کسانو د پاره للذین دا کسانو د پاره يعملون السيئات چکی بدیانی حتى إذا حضر أحدهم الموت ترديك لحازر شيو تنتددين مرق قال وي إني تبت الآن ما تبوست وسا ولا الذين يموتون وهم كفار أو ندى توبدا كسانو چمري بديش حال كي جاوي كافراني أولئك اعتدنا لهم عذابا الیما دغه کسان تیار کړی دی منګ د غوی د بار عذاب درناک د دوی توبه الله نه قبلې حدیث کې راغلی دی کنه چې کله انسان ځن کدنی او د روح دې مړی تر ورسی بیا په دغه ټیم کې ګډډیر و چې ما توبه د الله وي دغه توبه نه قبلوم ځکه چې مخکې نه توبه نه ویست نو په دغه وخت کې به توبه نه قبلې اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالى بالحكم بیانی چې زنانه په میراث کې نه اخلي دا بس پښتانه سوی د خزم وي په میراث کې ماته پاتې کی الله چې خزم په میراث کې نه اخلي څنګه یا ایها الذين امنوا ایمان ولو لا يحل لكم ندي حلال استاسو دفارا ان ترثوا النساء كرها چې وارثان شهید زنانو په زور سره موږ دا خبره مخکې کړې و تیر شوی درسونو کې چې جاهلیت په زمانه کې دا مسله و د عربو عادتو چې یو خزه و
او دا عادت اوس من کیشتي او دا غي خاون به مړ شو نو دا خزه بیا سخر ته پاتې شو چاته پاتې شو سخر ته نو سبه وی دا زمونږه خزه ده کله ورته په نکاح کو که بچا باندې خرڅو او کله سره چاته نه واده کو ټول عمر له بناستې من کړه زمون خلک دې شي کوي نه کوي ته به چې بالکل زمون خبر روانه دا ما مخکم دا مسله بیان کړې بیا هم وایم چې یو خزه ده خاوني مړ شو دا به دغه کور کې عدت تیر کی صدور میشتې له سورزي د یو کال پوری دې تسویل ندی په کار چې په کور کې سوره بقره کې دا مسله تیر شي دا غینه بعد دا خزه د خپل پلار او د خپل ورونو په واک کې ده کاغوی هر چاته واده کوي کاغوی د ځان سره کېنی او که هر څه ته به به دا خبرې نه کې چې دا زما ضرور خزه و دا زما انګور و دا مازی خبره ده اوس خبر ختم شي نو دا ظلم زمونږ په علاقو کې روان دي خطه به حیران شي وې چې چیزو دا جنې غوړو د چانه غوړو د سخر نه غوړو د سخر نه جنې غوړې ته او سخر له د اختیار چا ور کړی دی چې تر دې مشر اسلام مرزي دی چاله ورکه چاله نه ورکه اکثر په زور هغه شرور ته ولواده کی نو یا د غروري د خزنی خوخه او یا د خزي د غالک نه خوخ نه دغه خفساد جوړ شي ولا تعضلوهن او تسمتن قوي دغزنانا لتذهبوا ببعض ما آتيتمون د دې د پاره چې تاسو واخلئ باز غمال چې ورکړی د تاسو غویته و دې کې بل مسله ده چې باز خلک څه کوي د خپل خزه تنګي خو خیني نو تنګي خولي تنګي طلاق ولولي نه ورکه نه و چې زول طلاق ورکم نو بیا به د مہر د زمانه وړي خو زه تنګوم دته چې د زمانه سو غواړي طلاق غواړي نو چې دا طلاق غواړي نو مہر بچا ته پاتې شي مہر به ماته به پاتې شي الله دې سي مکوي چې تاسو د مہر د پر د خزي تنګوي دا مکوي الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر کراتګو کې دوی بدکاری ښکارته زنانه تولید چې بدکاری وکړه ښکارا بس سیده دا ته دې مجبور کولای شي ته طلاق واخلي او خپل مہر ته واپس والی وعاشرون بالمعروف او جون تیروي د خزو سره په خطرېقې فإن كرهتمون نکچرت بدګنی تاسو دوی په یو خوې کې فعسى ان تكرهوا شيئا نکیدی شي چې بدګنی تاسو یو شی ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او ګرځول الله پاغي کې ډېر خیر د ډېر فائدہ من خبره ځان سره یاد ساتي چې د یو خوې د لاسبه د خزي سره بغوز نه کی او دغه شان خزله پکار ده چې د یو خوې د لاس خپل خاوند نه پالتو کی الله وی که یو خبرم بدی شین بلکې به خیری وس یو سړی د خزله پخله نه ورزي پخله صحیح نشي کوله او بس لرکو داسه خزه شو پخله سید پخله نشي کوله خو دې طرف ته وګوره چې ستاسو مور بلر څومره قدر کوي ستاسو څومره قدر کوي څومره پاکه زنانه ده څومره دیندار زنانه ده څومره خیسته زنانه ده څومره قدر منه ده نو تاسو دغه یو خبرې پوری من خلک چې پخله نشي کوله خو یو زنانه ده سبق نه دی ویلې جاهله ده دا مړ جاهل ده دیل لیکل نورځي دیل ویل نورځي د دین نه معلوم د سره علم نشته سید چې دا یو کمې دی خو ته دې ته وګوره چې څومره ستا خیال ساتي ستا د بچو خیال ساتي مونږ او دس کوي عزت منه ده قدر منه ده دغه خزله پکار دي خاون په وړي دو جاهل لم پړ دي مزدوري نه لګي څوک به مزدوري نه لي کمزور نو خزله نه پکار دي یو خبر راټینګ کی په دې انسانانو کې عام انسانانو کې دا بیماری ده یو سړی دی پاګه کې لکه یو کم زر خصيفات دي سو یو کم زر او یو صفت به کې بد ده د انسانانو د عادت چې د یو راټینګي دی یو کم زر یې ری پلانې رخ سړی نه دی چې چل دا کار نو سید چې دا کار خو غلط کو نور هغه څومره خکړي خو ولم چرته یاد
او دا حدیث کې رسول الله دا خبره کړې ده چې یو خزه کې ستاسو یو خوې بدی شي نو صبر کوئ نور خوې نه به دغه خوښ شي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او کتاسو اراده کړی د بدلولو د یوې خزي په ځای د بلې خزي وآتيتم إحداهن قنطارا او ورکړی تاسو یو د دوی ته لوی خزانه فلا تأخذوا منه شيئا نو ماخلی داغین سشي. بل قانون الله بیانې چې د خځې سره نزدېکت وشو نو بیا د هغې نه مهر په زور نشي اخیستی. جاهلیت په وخت کې دا مسله وه چې یو ښځه به پرېښوده بله به لکه یو ښځه به طلاقوله دې په ځای به بله کوله نو دا بله ښځه خو به مهر غواړي نو د دې زړې نه به مهر په زور واغېسته هغه بلې نوي له به یې ورکړو. الله وایي داسې به نه کوئ. او دا مسله ما په سورة البقره کې تفصیلا بیان کړې وه چې کومې ښځې ته مهر میلاویږي څومره میلاویږي چاته نه میلاویږي هغې لپاره سورة بقرې د 2 سپارې د اخرني آیتونه یا اخرني مخونه هغه وګورئ. واتیتم احداهن قنطارا که چېرته تاسو پکې ورکړي خزانه د دې نه دا مسله راوځي چې زیات نه زیات مهر حد نشته ځکه الله خزانه ذکر کړې ده. یو سړی د طاقت د خزانې شتي خزانه دې ورکړي خو غوره ده خصوصا دا زمان نصیحت ته هغه کسانو ته چې په کور کې خویندې او لوڼه ناستې دي چې د الله نه ویریږي مهرونه ډېر مه ږدئ. د دې دلاسه ځوانان تباه شو فحاشۍ پسې ګرځي په زینا پسې ګرځي موبایل کې غلط شي نه ګوري ولې یاره وایي هغو راته وایي چې مهر به 10 تولې راکوي زما طاقت نشته. جنکۍ په کورونو کې پاتې شوې غریبانان خپل حل نشي بیانولی او دغه پلاران نه او درونه چې تاسو کې ولي بس زمنګ مهر ډیر پکار دی. حالانکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په زنانو کې برکتی زنانه غي د چا مهر چلیږي. نو موږ د خپل خويندې او خپل لونه د څه په پیسو نه ورکو نه پیسو له ورکو مهر دی الله یو خبره خو دی نو بس دومره کې دی چې څومره دالک ورکولای شي. ها دی یو سړی طاقت شته د خپل طرف نه وي چې زه به 50 تولې سره ورکوم الله دې کې چې زر تولې ورکي دې ځکه الله د خزاني خبره ذکر کړې نو زیات نه زیات حد د مهر شتي نشته کم سے کم حد هم نشته. لکه یو صحابي یو زنانه پر رسول الله صلی الله علیه رسول الله ما ته خپل ځان در بخلې دې ما واده کا. رسول الله متبرکته وی زید الله د اجازه نه بغیر نشم څه کوله. یو غریب وند کې صحابي خو کې نه یا رسول الله کستاسو اجازه دي زبو سره واده وک. رسول الله متي سبو له ورکه به مهر کې نه دا غسر صرف یو صادر یو لنګي ایو د غبر صادري کنه دوی دا غسر یو یا رسول الله دا صادر دي. رسول الله متي بری صادر بسکی کته بزن راچي یو هغه لغړیږي او هغه بزن راچي ته لغړی صادر باندې څه کوي صادر خلنو ته کې صادر دی کته خپل طرف ته راکاږي هغه راخکاره کیږي هغه خپل طرف ته راکاږي ته راخکاره کی ګوتې سره زرشتي یا رسول الله ګوتې خو نشته وي اوس باندې ګوتې سره نشته یا رسول الله اوس باندې ګوتې نشته. به رسول الله غلې شو رسول الله ډیر مشفق انسان او د ملګرو لپاره به لازم یو حل کته بیلک سبد رسول الله قرآن دې یاد دی یو یا رسول الله سورتونه راته یاد دي وي بس دغه سورتونه به دې ته خیر دا مهر شو هغه سید دا بوته خو نو کم سے کم مسحد نشتی او دا څومره برکتی واده دی. الله اکبر. الله دې موږ له دې طاقت راکړي چې زمونږ خور پسې او زمونږ په لور پسې څوک راشي او موږ ورته وایو چې ورور تاسو چې کوم علم دی دا به دې ته وخو زبوزه تاسو چې کوم قران دی په سینې کې دغه به دې ته وخو زبوزه څومره زم چې دا واده به څومره برکتی او دا جنې به څومره برکتی امنګ دې ورغتي بس لستولي ولا ولي کزه چې د نور خويندو ملسته وتولي ولا ولي کزه چې دونه چې زیات چې به بغي زکات د وخت دي زه و دې متولیک بیا غالي غریب دانی شي پیدا کوله به ظلمونه به روان شي معاشره بد طرف ته زی نو دیو نصیحت ته ټولو ته أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
ایا اخلی تاسو دغه مہر لره بدیسی حال کی چې بهتان تړون کی او په ګناه کار سره د مہر چې تاسو دغه نه اخلی په زور لوی د ګناه ده او یا به بهتان تړلی سړی حیران شي چې دې د بهتان څه خبره ده مطلب دا دی الله وی چې د مہر خو دې تاسو نشي غسته ځکه چې سباله به سړی ته پوښ کوي چې دا خزه دی ولې طلاق کړه او مہر دې ته واغستو نو ته خو بس بهتان تړی کنه نسبه نه به جوړ کی یره دا خزه خنوا ځکه می ته مہر مو ځخره بیا خو دې صحیح کړی نلو یو بهتان بتړی بیتس وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض او څنګه اخلی تاسو دغه مہر او حال دا چې یوځای شوي دي بعضې ستاسو بعضو ته واخذن منکم میثاقا غلیظا او اخیستې ده زنانو ستاسو نه واده مضبوطه څنګه الله وی تاسو مہر اخلی د هغوی نه حال دا چې تاسو یو بل سره یوځای شوي کوروالی هم کړی او دې زنانو ستاسو نه مضبوطه واده اخیستې ده الله په دې کې نکاح ته مضبوطه واده ویلې ده او د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بل قانون بیانوي چې بعض زنانه داسې دي چې د هغوی سره به نکاح نه کوئ او چې داسې د هر چا سره کوروالی کوي او حاجتونه پوره کوي نو دا د زناورو طریقه ده انسانانو د طریقه نه ده نو په دې ټولو کې اولنی قسم زنانه چې هغه حرامه ده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء او نکاح مکوئ تاسو د هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه چې ستاسو پلارانو نکاح کړي د هغوی سره به نکاح نه کوئ الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تیر شوي دي که پوخام دې شي کړي نو توبه وباسئ استغفار کوئ انه كان فاحشة ومقتا یقینا دا بېحیایي ده او سبب د غصې ده وساء سبیلا او بد لار ده څومره سپک کار دی چې یو سړی د هغه زنانه سره نکاح کوي چې هغه د پلار په نکاح کې پاتې شوي او د مور په شان ده نو څنګه به د هغې سره که د پلار ورسره میلاو شوی هم نه وي هسې نکاح ورسره کړي او کوروالی کړی هم نه بیا ورسره هم نکاح نشي کولی ځکه چې یو پیر پې د پلار نوم هغه پې پرېوتی دی حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې میاندې ستاسو وبناتکم او لوڼه ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم او تروریانې ستاسو وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو وبنات الاخ او رويري وبنات الاخت او خرزي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم او میاندې ستاسو هغه چې تی درکړې دي تاسو ته واخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د تی ورکولو د وجنه وامهات نسائکم او میاندې د ښځو ستاسو څوک دي ده او خواخیانې دا هم حرامه ځکه د مور په شان ده د دې خواخې څخه مثال ګورئ د مور پلار په شان دوی خیال ساتي او دا زموږ د پښتو معاشرې غلط دغه دی چې پلار او مور د هغه زوی صفت ډېر کوي چې په هغه طرف نه ورځي یاره زما په دې زامنو کې دغه یو غیرتي دی نور ټول د لګیان دي ته چې ګورې څه چلې کړی دلته څه چلې کړی دوی خو په دغه طرف به ځي او راځي دا یو دی ماشاءالله وایي ښځه یې راوستې د 5 کال دی د به هغه زیخپه نه دی ایښودی نه دا بېدینه دی هغه دینداره دی پوهېږي په دې مسله نو د خواښې سخر خیال ساتئ ډېر قیمتي خلک دي ولې قیمتي دي نور به تا سره څه ښه وکړي نور به تا سره څه ښه کوي د دې نه غټ ښه شتي چې یو پوره انسان هغو کلونه تیر کړي د هغې په تربیت په سخته پیدا شوی انسان راواغستو تاله یې درکړو زه دا بوزه نور ته څه غواړې دا بعض ناس جوړې راونه لېږله وایي ښه ښځه راله غونځاخي رانلو الله بنده دا سپکې خبرې کې نور دله څه درکړي پوره جنۍ دله درکړې پوره په کار خو دا دی چې هغوی تا نه ګیلې وکړي چې ته وګوره
هغه جنې را لېږله سه ورسره ونه لېږل په کار دی چې هغوی ګیلې وکړي موږ ورسره دومره ښه کړي دي او موږ له هېڅ را ونه لېږل نه زموږ په معاشره کې 10 ځوان شعر به ګیلې کوي الټه دا ظلم او زیاتې دی نو دا خواخیانې دا حرامې دي وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پرکټۍ ستاسو هغه چې په تربیت ستاسو کې ده من نسائکم د ښځو ستاسو نه اللاتی دخلتم بهن هغه چې نزدېکت کړئ تاسو د هغوی سره پرکټۍ چا ته وایي چې د ښځې سره راشي د بل خاوند نه ده یو سړی دی واده وکړو د یو ښځې سره او د دې ښځې د بل زوړ خاوند نه یوه لور ده او دې سړي د دې ښځې سره کوروالی وکړو نو چې کوروالی وکړو دغه جنۍ په دې سړي باندې څه شوه حرامه شوه فإن لم تكونوا دخلتم بهن نکتاسو نزدیکت نی کړي دا غوي سره فلا جناح علیکم نو نشتی ګناه پتا سو باندې بیس ګناه نه به سره واده کولای شي چې کورواله وسره نه کړي ابه و چې زه ول لور واده کومه نو د لور واده کولای شي کني شي واده کولای شي عدالت د فائدې لپاره دا خبره مې یاد ساتي چې یو سړی دی هغه خزراولي او دا غي سره لور راشي د بل خاون او د خپل زوی د بلې خزینه نو د خپل زوی له دغه جنۍ وختې شي کني شي وختې شي ولې چې پلاران هغه جدا دي وحلائل ابنائکم او حرام دي پتا سو باندې خزي د زامنو استاسو انګیان دي پتا سو حرام دي انګور د لور بشاني الذين من اصلابكم اغزا من چې د شاګانو استاسو نه پیدا دي پدې کې رد کو الله د جاهلیت په رسم باندې چې هغه به په خله باندې یو سړی ته وي د زما زوی دی نو په خله باندې خصوص د چا زوی کیږي نه نبي به داغه د خزم په ځان حرام غنله کاغه به مړ شو یا به د خزه طلاق کړه نو د بنو د کولو د زما زوی دی الله وینا د هغه زامنو خزي په تاسو حرام دي چې هغه تاسو د شاګانو نه پیدا دي وان تجمعوا بين الاختين او حرام دي په تاسو جمعواله په منځ د دوه خويندو کې دوه خويندې میوزي نشي جمع کوله الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي مخکې چې شوی دي هغه شوی ان الله كان غفورا رحيما یقینا الله بخون کې او رحم کون کې حدیث سره د درس اختتام ته ورسېدو د رښتم نمبر آیت باندې درس ودرو ان شاء الله باقی چې کومې زنانه الله ذکر کړی دي چې هغه حرام دي هغه به سبانی درس کې پوره کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.